کې موږ داسې څوک پیدا نه کړ چې هغه موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې هېڅوک دا توان نه لري. هر سړی ژاړي او په دغه ساحه کې اوس هم دا یو څه د فیصدۍ له نظره چې کمزورې زلزله لري، د جای ښورېږي، بعض یو نیم جي چې کومه لوټه یا خښته چې نازکه بنده وي هغه هم راغورځېږي. بیخي دلته داسې ورته وګوره له ډاره اوس هم په دې چې داسې ویر تېر سوی څوک ورته راځي نه، د موږ په شمول یو څو له نورو ځایو راغلي خلک هغه کې ګرځي او هغه دلته شته کې نور په دې ټوله ساحه کې نه یوه روغه کوټه شته، نه څوک شته، نه دی دومره څوک شته چې دلته ورسره وغږېږو هغو نه د یو څو خبرې واخلو. ولې چې هر څوک شهیدان لري، هر څوک دردېدلی دی، چې هر سړي ته ور ودرېږي هغه ژاړي. او دا د دلته وګوره دا د کور په منځ کې موږ ولاړ یو، بیخي چې دلته چې شي پاتې نه دي. الله دې په هر چا خپل رحم وکړي. دلته وګوره شاته ټول کلی ده، یوازینی همدغه کلی که درته وایم چې موږ په خپلو سترګو ولیدل تقریبا تر 300 یا 400 څخه اضافه جنازې وې چې اوس یې هلته ښخولې. ویډیو تاسې ولیده. نور د دې کور ټول وسایل لته جنریټر چې څه وسایل دي هر شی له دې لاندې دي.